ذبیح الله مجاهد: بیرغ وحی نه ده چې تغییر پکې نشي راتلی. السلام، وخت مو په خیر. پام وکړئ د نن ورځې تازه خبرونو ته. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد وایي بیرغونه د تاریخ په اوږدو کې څو ځل تغییر شوي او هر جریان په خپل راتګ سره تبدیلي پکې راوستې ده. وړاندې زیاتوي بیرغونه څه توقیفي یا وحي نه ده، بلکې پکې بدلون امکان لري. دا چې یو تیکه څه رنګ لري یا نه لري مهمه نه ده، خو د یو هیواد سمبول لپاره کفایت کوي. او اوس هغه سپین بیرغ دی که یو مناسب وخت کې په جمعي ډول پکې تغییر او تبدیل راغی، بیا له همغه استفاده کیږي. تر دې وړاندې طالبانو خپل سپین بیرغ محمدي او اسلامي باله، چې اوس یې ویان عادي تیکه یعنی ټوټه وباله او په وینا یې د کومې وحي پر اساس نه ده غوره شوی. بلخوا د ایران سفیر د طالبانو مخالفینو ته ایران کې د سیاسي فعالیت اجازه نه ورکوو. د طالبانو تر کنټرول لاندې ارګ ایکس پاڼې په کابل کې د ایران سفیر سید حسن مرتضوي سره د مولوي کبیر د لیدنې په خبر کې د ایران د سفیر له قوله لیکلي، تهران د افغانستان او ګاونډیو هیوادونو ترمنځ د خرابو اړیکو پلوی نه دی او هڅه کوي له طالبانو سره د سیمې هیوادونو مثبت تعامل ته لاره هواره کړي. وړاندې د ښاغلي مرتضوي له قوله ویل شوي په ایران کې میشت د طالبانو مخالفین د عادي کډوال په څیر ژوند کوي او د سیاسي فعالیتونو اجازه نه لري. د ایران او طالبانو ترمنځ د شویو تړونونو په تطبیق سربیره د اقتصادي پراختیا غوښتونکي یو. دوستانو، دا د نن ورځې چمتو کړي خبرونه تر بیا هم په الله سپارم. ښې چارې کوئ.